دې پیغام اوریدلو وروسته به یو مسلمان ورور هم ګناه ته قریب نسی او چې کله ګناه کوي دغه پیغام به ورته په یاد سي. نو د الله د رضا په خاطر باندې دا پیغام تاسو ته درسومه، تاسو واوري او در سره شریک کړئ. ستاسو نظر اړوم د قبر ژوند و طرف ته. مروخ ټوله هر یو انسان به د مرګ ذایقه سکی او دی به قبر ته ځي. کله چې ته مړ سي ستا خپلوان به تا ولمبوي او په کفن کې به دې وپیچي او یو به دې سي قبر ته. چې کله یې قبر ته یوړي او په لحد کې یې کښېښولې او د لحد سرویان ټوله بند کړي او خټې ورکړي او بیا پر تا باندې خاورې راواړوي او ټوله در څخه ولاړ سي. هغه خلک چې دنیا کې تا ته ویل چې ستا بغیر ژوند ګران دی، چې ته نه یې زه به نه یم، هغه هم خاورې در باندې واچوي او داسې در څخه ولاړ سي او تا تنې تنها پرېږدي. ګوره په دې وخت کې انسان ډېر بې بسه او محتاج وي. انسان دومره محتاج وي چې په لحد کې یو انسان پر دې خپل اړخ باندې نسی راوښتلی، سره ښورېدلی نسی، حرکت نسی کولی. یو خواته دیوال وي، بلې خواته دیوال وي، لوړ دیوال وي، لاندې دیوال وي او تکه توره شپه وي. الله دې مسلمان د قبر د عذاب څخه محفوظ وساتي. قبر د آخرت د منزلو څخه اولنی منزل دی. چې کله یو انسان په دغه منزل کې کامیاب سو، هغه په آخرت کې هم کامیاب وي. چې کله یو انسان په دې منزل کې ناکام سو، هغه په آخرت کې هم ناکام وي. نو چې کله هم د ګناه کولو سوچ د پزړه کې راسي، نو د قبر حالات چې هغه مخې ته یږده. ان شاء الله العزیز تاسو خو بیا ګناه ونسی.